عزتمندو هغه د عرفې د ورځې روژه. عرفه ان شاء الله ته د منګل ورځ وګوره چې فجر په څو راخیږي. نن څوم تاریخ دی؟ منګل وګوره. د عرفې روژه رسول الله علیه السلام فرمایي احتسب علی الله، زما د الله نه دا تمه د امید مې دی چې چا د عرفې روژه ونیوله یو کال تیر شوي او د یو کال را روان 2 کاله ګناهونه پې معاف کیږي. مه ورخطا کیږه چې عرفه په شکال کې ده، په همدې په شکال کې موږ څو کاله مخکې 10 روژې ونیولې، نو مه ورخطا کیږه. الله به تیره کي، اسانې روژې دي. دا یو روژه نارینه زنانه لوی او واړه په شریکه باندې ونیسو. ولې؟ د عرفې په ورځ الله د اخري اسمان ته نزول فرمایي او الله په ملائکو فخر کوي چې وګورئ زما بندگانو ته څه په عرفات کې سرتور سرونه ولاړ دي او دا نور بندگان په خپلو کورونو کې روژه دي. نو د دې بهترینې ورځې نه ځان محرومه نه کړو. را روان منګل ورځ به عرفه وي او عرفې پسې سباله ورځ بیا د اختري. نو په ټوله اسلامي دنیا کې د اختر ورځ د بود د چهارشنبې ده، خو زمونږ دلته اختر جمعرات اعلان شوی دی. خو زمونږ خو دلته په دې وطن کې نه عرفات شته او نه د بلې دنیا نه حاجیان دلته راغلي دي. زمونږ حاجیان هم هلته لاړل. نو عرفه په دنیا کې یوه ده، عرفه مه مس کوه. د اختر قرباني 3 ورځو پورې کیږي، نو مونځ هم 3 ورځو پورې کیږي. خو عرفه چې دی د منګل په ورځ ده، ټول مسلمانان اهتمام وکړو. د منګل په ورځ به پیشنمې بندیږي په 20 منټه کم 4 بجې، یعنی 3 بجې او 40 منټه د پاسه په 20 کم 4 به پیشنمې بندیږي. د اوس نه اراده وکړو که پیشنمې پاتې شو په نهره به ونیسو. الله به توفیق راکړي، الله به موږ او تاسو ته اساني راکړي. نو ان شاء الله عرفه د سکالې د 2023 عرفه یادوم، دا به در روان منګل د 3 شنبې په ورځ باندې